السلام علیکم ملګرو، که تاسو هم د عام پوټکي چې دي نو دا ګزارئ او عام خورئ ملګرو. تاسو راشئ که نه نن درته 15 بیماریانو علاج پکې دی. که دا تاسو چېرته وکړئ که نن سبا دا بیماریانې وایرل دي او هر سړي ته دي. که تاسو هم غواړئ چې دې بیماریانو نه بچ شو که نه، هر سړی ګوره تنګ دی دې بیماریانو نه، نو تاسو به په دې طریقه باندې د دې نه بچ کېږئ. نو ویډیو راسره مکمل وګورئ، مکمل معلومات درته درکوم او ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ځان په طریقه باندې پوه کړئ چې څنګه به تاسو استعمالوئ. ښه ویډیو ګورو، ویډیو درسره شریک کوم او بیا ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ. ملګرو که تاسو هم د عام پوټکي استعمالول غواړئ او د عام خورئ او عام پوټکي کته ګزارئ، نو بیا د نن نه شروع وکړئ. که چېرته عام راوړئ نو پوټکي کته مه ګزارئ. لاولنۍ بیماري به درته دا نه لګي که تاسو چېرته د عام پوټکی استعمالوئ. لاولنۍ بیماري به دا نه لګي چې تاسو ته به کینسر نه لګي. د کینسر بیماري به تاسو ته چېرته هم نه لګي، کینسر به درته چېرته هم نه کېږي. او که کینسر درته وي نو کینسر بیماري ښه کېږي به ورسره ملګرو. او دویم نمبر دی بلډ پریشر. تاسو ته پته ده چې نن سبا هر سړي ته د بلډ پریشر بیماري ده. نو تاسو هم که غواړئ که نه چې زموږ د بلډ پریشر بیماري ښه شي، نو تاسو ضرور د چلکې استعمال وکړئ. د عام چلکه نه ده، د عام د پوټکی د دې ضرور استعمال وکړئ. ملګرو په دریم نمبر باندې بل اهم دی. نن سبا که تاسو سوچ وکړئ نو ډېر خلک د وزن نه تنګ دی چې زموږ وزن زیات دی او ټول خلک خفه دی. کله یوه طریقه کوي په موبایل باندې، ولا خلک په یوټیوب باندې ویډیو سرچ کوي. خو راشئ نن د دې طریقه مکمل زده کړئ. وزن به څه کمیږي، تاسو به اکټیو وئ په مخه، تاسو به چېرته هم دغه وزن به نه زیاتېږي که چېرته د دې استعمال کوئ. ملګرو څلورم نمبر دی د زړه بیمار. نن سبا که تاسو سوچ وکړئ نو ټول د زړه بیماران دي. که تاسو هم غواړئ چې د زړه د بیمارۍ نه بچ شئ نو د دې چلکې استعمال وکړئ، د عام د چلکې. ملګرو نو د زړه بیمارۍ څه قسمه بیماري به ښه شي. ملګرو په پنځم نمبر باندې دی، دا ډېر زیات اهم دی. اکثر که نه زر به بوډا کېږي اکثر خلک. نو که تاسو د دې استعمال کوئ نو تاسو به زر نه بوډا کېږئ. ملګرو دا به تاسو څنګه استعمال به کوئ او ویډیو راڅه اوس ګورئ او ضرور شیر کړئ. ملګرو د دې استعمال داسې دی که نه، که تاسو چېرته عام وخورئ دې پوټکي، دغه پوټکي به تاسو په یو کاسګۍ راواخلئ یا په یو لوښی راواخلئ او په هغه کې به څه کوئ، اوبه واچوئ. په هغه کې به یې څه کوئ، پوټکي ور واچوئ. په اور باندې به یې کېږدئ، ښه به اوبه وخوټ کوئ. چې کله مو اوبه وخوټ کولې، د هغه نه پس به تاسو ولګئ. هغه اوبه چې دي نو هغه به چېرته په فریج کې کېږدئ یا په دې ځای کې کېږدئ چې یخې شي. او سهار چې راځئ نو هغه هر سهار چې راپاڅئ نو ملګرو د هغه نه به یو ګیلاس وبس کوئ. چې کله سهار پاڅئ که نه، د هغه نه یو ګیلاس کوئ، یوې هفتې پورې دا عمل وکړئ، نو ستاسو انشاءالله 15 بیمارۍ سره مسله به ختمه شي. او دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ.